अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। अल्लाह ताला दे वकी द सेहत او عافیت جامه پتن ولر زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا کچېرې تاسې په خپلو کورونو کې ایسی ډنکی واټر پمپ او یا ایسی نورمال واټر پمپ نصب او کنیکشن کلی وي که چېرته تاسې دا لرې کوئ او د دې په ځای باندې ډیسی واټر پمپ نصب او کنیکشن کوي نو دوستانو تاسې با څو یونټه انرژي مصرف په میاشت کې بچت کوي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. نو دوستانو اول راځو ایسی ډنکی واټر پمپ ته. د دې امپیر چې کوو نو دوستانو د دې امپیر د 2.9 نو د پرمول د مخې د دې واټ مساوي کیږي د 515 واټ سره او کله چې د دې نه موږ په ورځ کې نیم ساعت استفاده کوو نو د دې په میاشت کې یونټ مساوي کیږي د 8.615 یونټ سره، یعنی ډنکی ایسی موټر په میاشت کې 9 یونټه انرژي مصرف کوي. هم راځو ایسی نورمال واټر پمپ ته چې دا څو امپیر اخلي. نو دوستانو تاسې وینئ 4.30 امپیر اخلي. نو د پرمول د مخې د دې واټ مساوي کیږي د 863 واټ سره او کله چې د دې واټر پمپ څخه موږ په ورځ کې نیم ساعت استفاده وکړو نو د دې ټوټل یونټ مصرف مساوي کیږي په میاشت کې 12.945 یونټ سره، یعنی تقریبا په میاشت کې 14 یونټه انرژي مصرف کوي. د دې پرمول د محاسبې لمخې دریم راځو د ډیسی واټر پمپ امپیر ته. نو دوستانو تاسې وینئ چې 1.42 امپیر اخلي. نو دوستانو راځو د دې پرمول د مخې د ډیسی واټر پمپ واټ مساوي کیږي د 220 واټ سره او کله چې موږ د دې څخه په ورځ کې نیم ساعت استفاده وکړو نو د دې په میاشت کې دوستانو یونټ مصرف مساوي کیږي د 4.55 یونټ سره، یعنی تقریبا په میاشت کې 15 یونټه انرژي مصرف کوي. نو دوستانو د فارمول او اندازه‌ګیری د مخې ایسی واټر پمپ په میاشت کې تقریبا 833 واټه انرژي مصرف کوي او ډنکی پمپ دوستانو په میاشت کې 550 واټه انرژي مصرف کوي او ډیسی واټر پمپ په میاشت کې 220 واټه انرژي مصرف کوي. نو دوستانو که غواړئ د خپل کورونو د برق بل دا را کم کړئ نو دوستانو تاسې چې کله په کورونو کې ایسی نورمال واټر پمپ یا ایسی ډنکی واټر پمپ لګولې وي دا لري کوي او د دې په ځای ورته دوستانو ډیسی واټر پمپ ولګوي ترڅو تاسې د انرژي مصرف میټر سره سم نمای را کم شي او تاسې کم بل دوستانو تحویل کوي. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.